أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور دا مدنی سورت تے پا مدینہ منورہ کی نازل شے. سلور شپیتا آیتون دی پدی سورت او نها رکوگانی او دا نزول پا اعتبار سرا دا دینا یو سل او یو سورت مخی نازل شے دے، یعنی 102 نمبر سورت تے دا. دیتا سورة النور دا دی وجن ویلے کی چی پا سلورما رکو کے یو آیت مبارکہ دے اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک نور دا اسمانونو او دزمکی، یعنی دا اسمانونو او زمکو روشن کون کے ذات اللہ پاک. دی وجنا ردی سورت نوم هم سورت النور اخودشے. او امام قرطبی رحمه اللہ لکلی دی چی ردی سورت مقصد دادے چی احکام دا ستر او دا پاک دامنی پا دی سورت کی بیان شوی. دویم دا چی مخکینے سورت پا حقی کی دا مومنانو صفات بیان شو چی هغا د مسلمانانو د پاره د کامیابی ذریعہ وا. قد افلح المؤمنون. په دې صورت کې هغه صفات بیانېږي چې هغه د شرمندګۍ او د نقصان باعث ګرځي. او په دې صورت کې سخت احکامات بیان شوي دي، خصوصاً د چا چې ایمان کمزوروي د هغو د پاره ډیر سخت احکامات. الله پاک فرمای سورة انزلناها وفرضناها. دا سورت ته لوی شان والا نازل کړه دې مونږه دا وفرضناها او فرض کړه دې مونږه پدی باندې عمل. وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړي دې مونږه پدی کې احکامات بینات واضحه. آیاتونه پدې کې مونږه نازل کړي دي چې واضح آیاتونه دي، واضح دلایل دي. لعلکم تذکرون د دې د پاره چې تاسو نصیحت واخلئ، یعنی د دې احکامات یاد کړئ. لکه حضرت عمر رضی الله عنهم هغه کوفی والا تخط ولیکو علموا نساءکم سورة النور، چې خپلو زنانو ته سورة النور د آیات
لکه کمی زنانه چې سورۃ النور په دې باندې نه پوهیږي نو هغه د خزیوالي په احکامو او د خزیوالي په اصول هم نه پوهیږي چې خزه به څنګه زندگی تیروي. د دې دپاره د زندګۍ د تیرولو څنګه طریقه ده چې په هغه طریقه باندې دا زندگی تیره کی چې دا خزه حساب شي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. په دې صورت کې احکامات بیانېږي چې د هغې په وجه باندې معاشره د بې حیایۍ او د ګندګۍ نه بچ کېږي. که چېرې دغه احکامات نافذ نشي نو معاشره به د بې حیایۍ او د ګندګۍ نه آلوده شي او هر طرف ته به دغه ګندګي او بې حیایي دا خوري. دویم دا کچری یو انسان پاک دامن انسانی نو د هغه د پاره پدې کې احکام بیان شوي دي چې پاک دامن انسان هغه ته چا نسبت د غلطوالي وکړو نو هغه له داسې سزا ورکړي چې آینده د پاره څوک یو پاک دامن انسان ته ګوته ونه نیسي. نو الله پاک فرمای الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زناکار زنانا او زناکار سړی فجلدوا پس وهي كل واحد منهما هر یو د دې دوانو نه 100 جلده سل کوړې. نو هر یو به سل کوړې وهلی کېږي. لیکن دا حکم د هغه زناکار سړی او زناکار ښځې دی چې هغه واده شوي دی غیر شادي شده او کم چې شادي شده نو د هغو د پاره حکم د سنګسارولو دی د رجم چې یو کنده به د هغو د پاره وکنلی شي او په هغې کې به ودرولی شي او چاپچیره کسان به په کاڼو باندې ووت. الله پاک فرمای ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. او ندی ستاسو یعنی ندی راضی ستاسو پر دوانو باندې رأفتن ترس نرمی فی دین الله پبارد جاری کولو د دین د الله پاک. یعنی کله چې په دغه کسانو باندې د سزا جاری کیږي نو په دوانو صورتونو کې که غیر شادي شدی نو د کوړو په صورت کې الله پاک کوئی چې ستاسو دی په دو باندې ترس ناراضي چې یا نرمي وکي په سزا کې او یا نرمي وکي په کوړو وهالو کې یا تعداد د دې کم کړي. او ترس تدید وجنا چې الله پاک فرمای ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچری تاسو ایمان لرئ په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې نو تاسو دی د الله پاک د دین د جاری کولو په باره کې نرمي او ترس پدو ناراضي ځکه چې تخپل هغه حالت وګوره په کم ټیم کې چې یو سړی ستا عزت ته لاس واچوي بیا په دغه ټیم کې ستا رویه هغه څنګه یو سړی تا ته د مور خور کنځل وکړي په دغه ټیم کې بیا ستا رویه څنګه یو سړی ستا نقصان وکړي نو ستا رویه په دغه ټیم کې بیا څنګه
نو کچری یو سړی د الله پاک د دین نقصان کوي، یو سړی پورا معاشره د اسلام هغه نقصان کوي او هغه خرابوي، نو الله پاک وای په دغه ټیم کې ستا غیرت بیا صرف تا ته دا حکم کوي چې یاره دا زیاته دی یا دا ظلم دی. الله پاک وای کچری دغه حالت د الله پاک د دین د جاری کولو په باره کې ستا راځي، نو ته پوه شه چې تا د الله پاک په الله پاک د ایمان هم نشته، په ورځ د آخرت هم ستا ایمان نشته، ځکه ستا حالت دا جوړي. بعضی کسان دا حکم بدلول غواړي هم او پدې کې کوشش هم ډېر کوي. نو کچری دا الله پاک په حکم کې یو کس بدلون غواړي یا ردی په ځای باندې بل قانون راوړل غواړي، نو د مسلمانانو حق دا دی چې ردی خلاف په आवाज اوچت. که مسلمانانو ردی خلاف आवाज اوچت نکو نو ټول پټوله مسلمانان به ګناهګار، او کسانو ردی خلاف आवाज اوچت کو نو د نورو مسلمانانو غاړه ازادي کی. الله پاک فرمایي چې سزا د اسلام دا به په کوټه کې او په یو ګټ کې نه ورکړي، ځکه مقصد د دې سزا هغه یو کس ته تکلیف رسول نه دي، بلکې اصل مقصد په اسلامی حدودو نافذ کولو کې هغه عبرت حاصلول دي چې خلق د دین عبرت واخلي او آینده د پاره داسې جرم څوک ونه کړي. دغه جرأت د چاونه شي چې داسې جرم ته بیا څوک راتلو. نو الله پاک فرمایي وليشهد عذابهما، او حاضر دي شي سزا د دې دوانو ته طائفه یو ډله من المؤمنین د مسلمانانو، یعنی په اسلامی حکومت باندې دا هم لازم دي چې دا اعلان وکي کله چې داسې اسلامی سزا ورکول کی چې مسلمانان هغه ته راجم شي او خلق ویدي چې آینده د پاره داسې جرم هغه بیا څوک ونه کی، داسې جرأت څوک ونه کی چې داسې قسمه حدودو داسې قسمه سزاګانو ته یا داسې قسمه جرایم ته هغه راتلو چې آینده د پاره د داسې جرمونو دروازه بند شي. سورۃ دا سورت لوی شان والده انزلناها نازل کړه دې مونږه دا وفرضناها او فرض کړه دې مونږه عمل پدې باندې وانزلنا فيها او نازل کړه دې مونږه پدې کې آیات بینات آیاتنا واضح لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. نصیحت په دې صورت کې اغسته کیږي چې ردی احکامات تاسو یاد الزانیه والزانی زناکار خزا او زناکار سڑے فجلدو پس اوہیدو کل واحد منہما ہر یو ددی دوانونا مئت جلدہ سل کوڑے ولا تأخذکم بہما او ندی رازی ستاسو پری دوانو باندی رأفتن نرمی فی دین اللہ
فبارد دين دا الله پاکی ان کنتم تؤمنون بالله کچری تاسو ایمان لرئی پا اللہ پاک والیوم الآخر او پورز دا آخرت وليشهد عذابهما او حذر دیشی سزا دی دوانو تا طائفة یودلا من المؤمنین دا مؤمناننا